عبدالرحمن بابا وای چې کر د ګلو کړه چې سیمه د ګلزار شي، ازغي مکر په خو کې به د خار شي. او ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشه به ستا په لور ګزار شي. او کوی مکنه د بل سړي په لار کې چرستا به د کوی په غاړه لار شي. او ته چې هر چاته په خوارو سترګو ګورې لاړومبی به ستا صورت تر خاورو خوار شي. ادمزاد په مانواړه یو صورت دی، هر چې بله زاره وي هغه زار شي. او دهقان کر په لوړه ځمکه باندې مکه سرکوزي کوه چې بڼ مرغوزار شي. او که بل بد کوي ته ښه ورسره وکړه، هر یو نخل چې میوه لري سنګسار شي. هغه زړه به له طوفانه په ارام شي چې کشتۍ غوندې د خلکو بار بردار شي. او خدای دې بد د له لاسه نه کا او کوي هم د رحمان دې د کل بدو استغفار شي. خزانه په سخاوت سره زیاتیږي، د کوهي اوبه چې وکاږي بسیار شي. او مړول د وږې ګېډې مشکل نه دي، مړول د وږو سترګو مشکل کار شي. او کم خوراک سړی نږدې که پرښتو ته، هر سړی چې بسیار خور شي بسیار خوار شي. او صاحب دلانو لره لږ نیسي حد بس دی، د ګوهر پیوستون په نري تار شي. او لکه ډار کاندې ورغومی له ګرګانو، هسې رنګ د جدایي نه زما ډار شي. او د رحمان دا پوجګویي څه په کار نه ده، عاشقي په گفتار نشي په کردار شي.